نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. د افغان ویاړ څېړنیز او فرهنګي ټولنې لخوا چمتو شوي سیمینار ته تاسو ټولو ګډونوالو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. او اوس غواړم چې خپل علمي څېړنیز سیمینار تاسو ته ارائه کړم چې د هغې موضوع ده پښتو لیکدودي مسلې. دا یو ډېره غټه موضوع ده، خو ما په دې کې تقریبا 2 فونیمونه یعنې انتخاب کړي دي، خو له هغې نه مخکې صيغت وړاندې کړم تاسو ته. نو هغې نه مخکې د پښتو لیکدود د تاریخي بهیر یو څه غواړم تاسو تاریخ په اوږدو کې څومره تغیرات راغلي دي هغه به لومړی زه په لنډه توګه بیان کړم چې دا د موضوع سره تړاو لري. دا موضوع ځکه مې راوړې ده. د پښتو لیکدود په لومړیو کې د اسلام له راتګ څخه مخکې په خروشتي یا تخاري الفبا باندې دا لیکل کېده. چې د اسلام له راتګ سره سم د دې الفبا هم بدله شوه، عربي الفبا ته واوښته. چې په تاریخي لحاظ ویل کېږي چې په د 4مې پیړۍ هجري قمري پیړۍ په اواخرو کې او د 5مې هجري قمري پیړۍ په اوایلو کې د سلطان محمود غزنوي لخوا د هغه د دربار وزیر حسن میوندي ته دا وظیفه ورکړل شوه چې د پښتو د خاص غږونو لپاره یو لړ توري یا چې موږ په علمي لحاظ ګرافیمونه بولو دا وټاکي. خو دغه خبره په تاریخي لحاظ راپاتې ده، خو کوم مستند دغه اسناد موږ په لاس کې نه لرو، نه د هغې کوم سند راپاتې، نه هغه توري راپاتې چې حسن میوندي ټاکلي وي. له هغې نه وروسته په لومړی لاسته راغلی متون چې موږ په لاس کې لرو د په 612 کال کې د سلطان المنماکو تذکرة الاولیاء ده. په دې الفبا کې د عربي ژبې د 9 الفبا تورو ترڅنګ او د فارسي ژبې د 4 الفبا تورو چې پ چ ژ ګ ده هغې ترڅنګ نور غږونه کوم خاص غږونه چې د پښتو راوړل شوي دي هغه خاص غږونه ما ځکه ورته وویلې چې دا په عربي او دري نه وروسته په پښتو کې دا کوم هغه دي، که نه دا غږونه اوس په هندي ژبو کې هم شته او په پامیري ژبو کې هم شته، په نورستاني ژبو کې هم شته. نو موږ اوس خاص غږونه نشو ګڼلی، خو اوس دلته اوس په دې متن کې د لنډیز لپاره د عبارت لپاره زه دا خبره کوم. هغه ټ او سي زه دا په تخته باندې تاسو ته لږ وښیم. ټ سي زي ډال ړې غې شین او نون توری. دغه ټول توري د اوسنۍ یا نننۍ مروجې الفبا سره سم په همدغه بڼه را لیکل شوي دي، خو یوازې دغه د زیم توری چې ده دا په دې شکل لیکل شوی، د لاندې ټیک زیم لاندې دلته یو ټیک ورکړل شوی، یوازې دغونه فرق لري. نور په لومړي ځل باندې کوم لاسته راغلی متون موږ لرو په سلطان محمود تذکرة الاولیاء کې، هغه هم د پښتو الفبا د عربي الفبا ترڅنګ او د دري ژبې د 4 تورو ترڅنګ نور الفبا د پښتو ژبې د خاص غږونو لپاره په دا ډول ټاکل شوی وه. چې له دې نه وروسته موږ 2 لاسته راغلی متون چې لرو هغه د پیر روښان هغه د خیر البیان ده. دې کې د پښتو خاص غږونه ټ سي ډال ښې ړون په همدغه شکل لکه څنګه چې ما وویل په همدغه ننني شکل باندې راغلي دي، خو یوازې د زی په ځای چې دا پښتو زی د دې په ځای سی کارول شوی. پر مثال دا د سی په زی لیکل شوی ده، زی په سی ډول شو بکئ. پر مثال ځان داسې لیکل شوی، سان لیکل شوی. یعنې دا زی په دې سې لیکل شوی، په دې دواړو لپاره دا نښه راغلې ده. د ونې وړله چې د دې توري د غږ لپاره او دې لپاره دواړو لپاره همدا یوه نښه ټاکل شوې ده په خیر البیان کې. نور کوم خاص توپیر نه لري په هغه سره د سلطان محمود تذکرة الاولیاء له متن سره. البته یو د نون مسله کې هم په بخښنې سره که ووایو دغه نور مسله دا داسې نړ لیکل شوی ده، داسې
چې په کوزه پښتونخوا کې اوس هم ځینې خلک دا په دې شکل لیکي چې نن الفبا کې دا په دې شکل سره منعقد تذکرة الاولیاء کې په دې شکل راغلی او په خیر البیان کې په دې شکل باندې راغلی. خوشحال هم په خپل الفبا کې ډېر زیات تغیرات راوستي دي دوی ته نه وروسته. هغه که څوک وایي چې کښینې په شین لیکلی، زه وایم چې هغه د خپلې هغه یې لیکلې ده، لهجه یې لیکلې، ځکه په خټکو په لهجه کې مشدد شین شته د کندهارۍ غوندې، نو هغوی دا شین ته نږدې اواز ده، نو دا یې په ښې نه دی لیکلی بلکې په شین یې لیکلی ده، په دې شکل لیکلی ده. همدا ډول غې هم د غې اواز چې په کندهار کې دا په مشدده ژ لوستل کېږي، نو خوشحال هم دا په ژ باندې هغه کړې ده. هغه ځایونو کې چې هغه راځي د غې په معیاري کې هغه افاده کېږي، نو هغه د په ژ باندې لیکلی ده، مالته ګرافیم هم ورته د ژ ټاکلی ده. محمد هوتک په پټه خزانه کې له خوشحاله وروسته همدا ډول همدا املا کارولې ده. هغه هم د زی یوازې د تذکرة الاولیاء شنه کټ مټ هغه د پټې خزانې املا او د تذکرة الاولیاء د سلام ناکو املا بالکل یو شی ده، یوازې په یو شي کې توپیر لري له هغه سره تذکرة الاولیاء سره. هغه د زیم په غږ مخکې ویلې چې دا په تذکرة الاولیاء کې په دې شکل لیکل شوی، خو په هغه کې په همداسې نننۍ بڼه باندې لیکل شوی ده په پټه خزانه کې د محمد داود بن هوتک لخوا. ډارمسټر د پښتو شعر هار و بهار کې زه په تاریخي لحاظ ډېر منځ کې متون پرېږدم راځم، ځکه چې وخت کم د بیا نه هغه کېږي. د نننۍ املا کې چې موږ لیکو دا چې څوک یې هغه خزینه یا بولي، څوک یې لکیدار یا بولي، او دا امریه یا دی په یو شکل لیکلي. د دواړو لپاره ډارمسټر ته یادوم همدا یو شکل لیکلی ده. پر مثال هغې خولۍ هم داسې لیکلي، په نننۍ املا کې خولۍ په دې یا باندې لیکي، په مروجه املا کې. د هغې نه وروسته د سالم احمد کندهاري لومړی کتاب د پښتو کې د یوازې زیم چې ده زیم دا غږ دا د هې په منځ کې او سر کې ټکی ورکړی، یا د جیم په سر کې وایو ټکی ورکړی، په دې شکل یې زیم لیکلی. نوره همدغه املا په همدې ډول ده. او د بل ټکی چې دی سالم احمد کندهاري په خپله پښتو کتاب کې لیکلی ده، هغه د نن چې موږ کومه املا کې د زی او زیم ترمنځ کوم توپیر کوو، هغه ټول هغه کلمې چې په زی باندې لیکل کېږي، نو هغه د زیم هم په زی لیکل کړي، یوازې دا کارولی ده، دا تورې نه ده کارولی سالم احمد کندهاري په هغه کې لومړی کتاب د پښتو کې. البته د یو بل شی هم چې په لومړي ځل باندې ویلي دي چې حرکتونو کې الف او یا ترڅنګ یې زورکی هم هې وبښئ د واو د زور پیښ او زیر تر څنګ یې زورکی هم یو حرکت ګڼلی په پښتو کې، چې دا په لومړي ځل ته دا خبره کړې ده. بیا په پښتو انجمن کې په 1915 کال کې پښتو خبرې په نامه یو کتاب چاپ شو، چې په هغه کې هم د ما څنګه وویل چې سالم احمد کندهاري دا دواړه یاګانې په یو ډول په دې ګڼلې دي، نو دا لومړی کې د پښتو انجمن لخوا نه هم دا یو ډول د دواړو لپاره د یو ډول یا کارول شوې ده. د دې نه وروسته پښتو ټولنې پرېکړې کړي دي، بېلابېلې پرېکړې چې لومړی په 1921 کې، بیا په 1922 کې، بیا په 1930 کې وروستۍ پرېکړه کړې ده. په دغه بېلابېلو پرېکړو کې بېلابېل موارد راغلي چې په یو کې یو شی تایید شوي دي، په بل کې بل شی، او د کوزو پښتونخوا او د لرې پښتونخوا ټول پوهان په دې کې هغه اوس له بده مرغه نن هم چا دې ته چا نه ده منلې، خو هغې نه وروسته بله پرېکړه هم نه ده شوې، تقریبا چې 60 یا 65 کلونه کېږي بله پرېکړه نه ده شوې، خو د هر چا په خپله املا باندې هر څوک خپل لیکدود لیکي. په بره پښتونخوا کې درته یادوم، البته په کوزو پښتونخوا کې د باړهګلۍ پرېکړه شوې وه. اوس هغه دوه غږونه چې ما ویلو چې تاسو ته زه په بحث کوم چې پښتو نننۍ هغه کې نشته ده،
الفبا کې نسته ده او ضرورت ته ډېر محسوسیږي په علمي لحاظ. ځکه ورته ضرورت محسوسیږي. نوې ژبپوهنه چې کله رامنځته شوه د 19مه پېړۍ په اواخرو کې، د 19مه پېړۍ اواخر کې چې نوې ژبپوهنه کله رامنځته شوه نو هغلته دا خبره وشوه چې د ژبې ټول غږونه باید ثبت شي تر څو یو ښه الفبا موږ ولرو. مخکې له دې نه چې په دې بحث شروع کوم زه یو بل نقطې ته اشاره کوم چې دغه د لیک په لومړیو کې 3 مرحلې طی کړي دي له پیل نه تر اوسه پورې. که لیک خبره موږ کوو، یو تصویري لیک وو، بل میخي لیک او وروسته د نننی لیک چې کوم ده د الفبایي لیک ده. اوس راځم بیا ما خپلې خبرې ته چې په د 18مې پېړۍ په اواخرو کې په 1870 کال کې چې د پښتو د ژبې د غږونو د ټولو غږونو د ثبتولو بحث کله مطرح شو نو هلته د ژبې ټولو غږونه چې پوهانو کله ثبت کړل د ماشین په توګه او د هر یو ته نښه وټاکله، دوی غوښتل چې لیکدود اسانه کړي خلکو ته، خو چې دوی وکتل ژبه کې ډېر زیات غږونه وو، دا د لیکدود دوی د اسانۍ په ځای سختۍ ته بوته، ځکه ډېر الفبا خلک نشي زده کولی او د هغې لیک په لیک کې مراعتول هم د هغې ډېر سخت دي. بیا په تقریبا دې نه 30 کاله وروسته په 1920 میلادي کال کې دوی په دې فیصله شو، دوی باندې دې ناسته وکړله چې نړیواله فونیمیک الفبا هم دلته رامنځته شوه چې IPA په انګلیسي کې ګڼي. دوی ویل چې یوازې هغه غږونه باید موږ لیک کې د اعتبار وړ وګڼو چې هغه په یو کلمه کې مانیز تغییر پېښوي، چې دا یو ډېره مهمه مسله وه. په ژبه کې غږونه ډېر دي خو هغه غږونه د بحث لاندې ونیول شي چې هغه په کلمه کې مانیز تغییر وپېښوي. که دا پېښ نه کړي هغه نو په لیک کې هېڅ مشکل نه جوړوي، ضرورت نشته چې موږ ډېر الفبا خلکو ته ورکړو. زه د هغې له جملې نه چې پښتو کې اوس دغه مانیز تغییر په هغه کې پېښوي په کلمو کې او په نننۍ مروجه الفبا کې د موږ بره پښتونخوا کې یادوم، البته په کوزه پښتونخوا کې دا مراعات شوي دي د ډېر وخت نه 50 کلونه قلندر مومند او نورو لیکوالانو دا کاروي. او په بره پښتونخوا کې چې نسته هغه د سیمې واول یو واو خبره ده چې زه د ګرافیمي او خپله د فونیمیکي بڼه یې دلته لیکم تاسو ته. موږ پښتو ژبه کې 3 ډول واوونه لرو. دا اوږد واو، د فونیمیکي بڼه ده چې د کور په کلمه کې دا ښودل کېږي. بل لنډ واو لرو، لنډ واو د فونیمیکي بڼه ده لکه د نوم په کلمه کې. او دریم ډول واو چې دا هغه سیمه واویل واو ګڼو چې دا نښه ورته په کوزه پښتونخوا کې غوره شوې ده او د دې فونیمیکي بڼه په ډبلیو سره ښودل کېږي. لکه دلته ډېر زیات کلمات شته په دې کې. زه ووایم چې والي. اوس که یو څوک وایي، ځینې لیکوالان وایي چې دا په کلمه کې مانیز تغییر نه واقع کوي، که 3 وړه موږ په یو ولیکو نو څه مشکل پېښوي. د ما دعوه دا ده چې وبښئ ما نه مخکې دا دعوې شوي دي خو زه هم د دې ډېر کلک پلوي یم چې دا په ډېرو کلمو کې مانیز توپیر هم پېښوي که دا چېرته موږ عملي نه کړو. چې د هغې له جملې نه زه د څو کلمو یادونه کوم. موږ وایو پلو خلکو مې پلار ووژه. پلو وایو د پیاده په معنا پلو. او موږ یو بل شی هم په خوراک کې کاروو چې ډېر مزهناک د افغانان یې ډېر زیات کاروي، هغه پلاو ده. پلاو نو که موږ دې هغه ونه کړو د وونو بېلتون ونه کړو په هغه کې په لیکدود کې نو دا به موږ د کلمې سره التباس سره مخامخ نو پلاو موږ داسې لیکو په سیمه واویل واو باندې چې هغه یو کومکي فعل ده. موږ راغلي یو. او یو بل شی ده چې هغه د یو په معنا ده. موږ وایو 1 2 3 که نه یا که داسې وایو یو کتاب راوړه.
دلته یو په دې ډول لیکل کېږي چې د یو او د یو او د یو ترمنځ توپیر راسي. یو کومکی فعل ده او یو د یو عدد معنا لري. بل مثال که تاسو زه وایم د انځورونه او انځورونه په هغه کې مثال درته تاسو ویلی سم. انځورونه د انځور جمع او انځورونه یعنې دا شی انځور که راته وښیه او دا د انځورونه د انځور جمع. بل موږ مثال لرو داسې یا دونه یعنې د یاد جمع او یادونه یو شی یادوي. همداسې کارونه او کارونه هم لرو. کارونه او کارونه یو بله کلمه چې موږ لرو په همدې برخه کې د غور او د غور کلمه ده. غور د افغانستان یو ولایت ده او غور په یو شي باندې تمرکز یا فکر کولو ته وایي. غور داسې لیکل کېږي چې په اوږد واو باندې ده او غور چې په سیمه واورین واو باندې ده په دې ډول لیکل کېږي. همداسې د کوټې او کوټې یا کوټه یو ښار ده په کوزه پښتونخوا کې سویلي پښتونخوا کې وښیي کوټه او کوټه موږ هغه ته وایو ذخیرې ته وایو ډیرۍ ته وایو کوټه. او همداسې کوټې او کوټې هم راځي. کوټه او کوټه هم راځي او کوم او غم راځي کوم. بل توری چې ما پې خپل بحث کوو غوښتل هغه د زورکي بحث ده. د زور او زورکي چې اوس رنۍ که مرغه په بره پښتونخوا کې هم په افغانستان کې ډېر لیکوالان دا کاروي او ډېره کمه فیصدي یا وایم که ووایم نیمه فیصدي خلک دا نه کاروي. نو امید ده چې هغه به هم په دې تورې باندې تمرکز وکړي او دا به په خپل لیک کې د التباس د مخنیوي لپاره وکاروي. ما په دې کې بعضې هغه راټول کړي دي وایو د نومونو ترمنځ په دې کې التباس پر مثال که ووایو موږ یو زور لرو چې فونیمیکه بڼه په ای سره ښودل کېږي او یو زورکی چې فونیمیکه بڼه یې داسې ښودل کېږي. دا په ډېرو کلمو کې د التباس پېښوي. البته دا نومونه کې هم شته، دا په ستاینومونو کې هم شته، په فعلونو کې هم شته، په ښځینه او نارینه کې هم شته او په جمع او مفرد بڼې هم شته ده. زه د نومونه یو دو بڼې وایم. خوله او خوله. خوله موږ تاسو ګرمۍ کې را پیدا کېږي هغې ته وایي په انسان باندې، او خوله خو دا سپارسي کې ورته دان وایي، دا خوله شوه. او بل هغه لرو غله او غله. پر مثال کور کې مې غله ډېره ده، غله او غله چې د غل جمع ده. د دواړو التباس مخنیوي پېښوي. او پلا او پله ترمنځ پله موږ د پښې هغه پله هغه ربړه عضله ته وایو، او پله د پوله اوښته بڼه په پله تېرېدم، نو دوی ترمنځ التباس پېښېږي. همداسې د تره او تره ترمنځ، د غره او غره ترمنځ په ستنامینو کې که ووایو خواره او خواره. په فعلونو کې که ووایو په
تیره زمانه موږ ویلی سو د فعل او ستاینوم ترمنځ البته التباس چې پېښوي تیره زمانه یعنې او تیره چالاک یا رند ته وایي دې دواړو کې هم التباس پېښوي ټول لیکل بس وخت ونیسي زه په ویلو کې هلته وایم د نوم او ستاینوم ترمنځ لکه زړه او زړه زړه ستاینوم ده او زړه نوم ده واړه او واړه همداسې د غره او غره ترمنځ هم سره او سره سره د زرو په معنا او سره د سوره اوښتی بڼه د نوم او فعل ترمنځ البته التباس هم پېښوي ده پر مثال موږ وایو د پلانکي دکاندار سره مې کاته ده کاته معنا حساب او کاته تا ماته کاته که نه نو کاته کې زورکای راځي او په کاته کې زور راځي همداسې لمانځه او لمانځه بیا د ښځینه او نارینه ترمنځ هم د التباس پېښوي هغه ښځینه او هغه ده او هغه نارینه هغه نجلۍ راغله او هغه هلک ووهلم هغه او هغه ښځینه ته راځي او هغه نارینه ته پر مثال ښه او ښه دا هم د ښځینه او نارینه هغه ښه جلۍ او ښه هلک ته راځي غلطېده او غلطېده هم نجلۍ غلطېده او هلک غلطېده دا هم همداسې التباس مخه نیسي دلته په فعلونو کې التباس لکه کړه او کړه په دې کې هم التباس راځي تله او تله همداسې دا او ده دا ورته نور ډېر هغه راوړي التباسونه راځي په هغه کې په ژبه کې که موږ چېرته دا تورو ته ګرافیمونه ونه ټاکو په مروج الفبا کې البته ټاکل سوي دي او که هغه یې نه کوو ویې نه کاروو نو دا به ډېر زیات مشکلات پېښ کړي سیلنۍ که مرغه موږ ډېر نور همداسې مشکلات لرو پر مثال د یاګانو په برخه کې چې دوه ډوله یاګانې ګرافیمونه موږ د یو فونیم لپاره کاروو چې دا هم یو ډېره غټه ستونزه ده دا اوس ویل کېږي چې دا یو د هغه لپاره موږ کاروو د ښځینه لپاره او بل د فعلونو لپاره چې دا خبره د لیک هغه ما په لومړي سر کې وویل چې د لیک په درې ډوله په لومړي سر کې و تصویري لیک میخي لیک او الفبایي لیک په تصویري لیک هغه دا سیستم چې هلته یو هر توري د یو تصویر نمایندګي کوله د یو څه شي د بیلګې په توګه د سړي لپاره یو ډول ګرافیم ټاکل شوی و او د ښځې لپاره به د بل ډول یعنې توري غږ نه لېږدوو معنا یې لېږدوله که موږ چېرته نن هم په فعلونو او نومونو ته یاګانې سره بېلې کړو که ووایو چې خولۍ دې داسې ولیکل شي او وګورئ دې داسې ولیکل شي دا ځکه یو ډول غږونه هغه فونیم چې دې په وروستۍ برخه کې راغلی ده دلته هم راغلی ده خو وایو چې دلته دا نوم ده او دا فعل ده او که دې چېرته دې نښې نه موږ د معنا هغه واخلو نو دا به د لیک تاریخ موږ ډېر شاته به ولاړو یعنې هغه تصویري الفبا ته به تللي وو موږ که څه هم دا اوسننۍ الفبا زموږ چې دا الفبایي الفبا ده یعنې غږیزه الفبا ده دا هر یو توری د یو فونیم ښکارندویي کوي نه کوم معنا لېږدوي نو د دې زما هغه دا د دواړو لپاره چې د دواړو لپاره د دغه یو ډول یا وکارول شي ځکه چې دا هم په منځ کې هم کارېدلی شي دې ښه توپ د دې دا ده چې دا منځ کې هم له نورو تورو سره نښتی شي دا ظرفیت لري او که د دواړو لپاره دا یو ډول ګرافیم وټاکل شي دا به ډېره ښه شي نور موږ ډېر زیات مشکلات لرو هغه په بل بحث کې انشاءالله پرې خبرې وکړو له تاسو ډېره مننه که چا سره څه پوښتنه وي زه خدمت کې السلام علیکم